معافی نشه صفا الفاظ دي بعضی الفاظ دای وضاحت ته ضرورت دویم یو کلیپ ما دای مبارک وضاحت په وکړم دواړه پایونه تاسو واورئ چې پای کې د یو ډول نغستلو پای کې د معافی غوښتلو ته ذکر شته ما صرف د خپل تقریر وضاحت کړی دی بعضی د ملحدین ملګري هغې راوله کېدل پروپیګنډې شروع کړه چې د معافي وغوښتله راشي زما سره مدرسه کې لږ داخله والی چې زه تاسو د وضاحت په معنا او د معافۍ په معنا هم پوه کړم چې وضاحت څه ته وایي معافي څه ته وایي معافي خو دې ته ویل کېږي چې یاره چې ما نه غلطي شوې ده زه معافي غواړم ما معاف کوي ما وضاحت کړی دی زه په خپل موقف پس هم کلک ولاړ یم چې دا الفاظ د کفر دي او چې څوک د دې عقیده ساتي او توبه نه وباسي اتمام حجت په باندې وشو بې کافر کېږي او موقف باندې زه اوس هم کلک ولاړ یم منافقت ته کار اخیستل یې پکار چې بعضې خلک د منافقت ته کاره دي یاره جوی معافي غوښتله ظالمه کوم ځای کې ما معافي غوښتلې ده ته په خپل موقف پس هم کلک ولاړ یم او ته بې غیرت یې ځکه ته د معافۍ خبره کې تا نه په خپله لا غیرت ته درځي او ما نه په خپله لا غیرت راځي معافي نشه صفا الفاظ دي او دمکېرې ممکېرې د چا زه یېرېږم نه زه دې خلکو نه یم پېژندلی ته به وپېژنې ته به دمکېرې نه راکوې انشاءالله ته ما راول وپېژنه بیا به انشاءالله ته دمکۍ خبره ونه کړي دمکي د خپل ځان سره په جیب کې کېده او کنځلې منځلې او کوه ټیک ده زما نبي چې دعوت کړی دی چا نه دی پرېښودلی په کاڼي اوښتلی دی لړۍ پې ورارتلی دی دغه د قتل منصوبه جوړه کړې ده دارالندوه کې دغه د قتل خلاف منصوبه جوړه کړې شوه زه خو د هغه امتي ما خو هېڅ نه دي کړي د الله لپاره که ما ته څوک کنځل وکړي دا خو زما خوشحالۍ خبره ده چې زه وایم چې یا الله ستا په وجه خلکو کنځلی بدعتي جواب کول د سلفیانو کار دی خوله د هغوی وربندول زموږ د شیخانو کار دی خوله د هغوی وربندول زموږ د شیخانو کار دی